السلام علیکم د پیغمبر علیه السلام حدیث دی لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین پتا سو کې یو کس تر هغه پورې کمپلیټ مؤمن نشي کېدی تر څو پورې چې هغه ته زه مطلب پیغمبر علیه السلام د خپل مور او پلار نه د خپل اولاد نه او د ټولو انسانانو نه سیوا ګران سیوا محبوب نه هغه پورې ته پوره مؤمن نشي کېدی د دې مطلب دا دی چې د پوره ایمان د پاره عشق رسول از 100% 101% امپورټنٹ. اچھا اوس عشق رسول مونږ خپل سټوډنټس ته خپل ماشومان ته عام عوام ته خایو څنګه دغه ځکه اوس راودري یو مسله توې څنګه مونږ عشق رسول سټوډنټس او ماشومان ته اکثر د خایو کنه چې بچي یاد ساته مونږ ته پیغمبر اسلام د خپل ځان نم سیوا ګران دی ښا هغه وایخه یاد ساته مونږ ته پیغمبر اسلام د خپل مور او پلار او د خپل اولاد او د خپل محبوب ټول خلکو سيزونو نه سیوا ګران دي ښه هغه وایخه بچي یاد ساته وایا فداک ابي و امي یا رسول الله هو فداک ابي و امي یا رسول الله صحیح شو. اوس په دې طریقه باندې مونږ د عشق رسول سټوډنټس ته ماشومان ته ټیچ کو نو تاسو چې دا ټیچ شو دا تمام د ټیچ شوی ته څه چې دا عشق د زړه نه پیدا شو زه تا نه یو تاسو کوم جنرال تاسو کوم زه تا په کمپلیټ خبره پویم د اخره پورې به خبره اوري د نیمه پورې نه پیږي غوړه ښه کما تو ویا دا عشق بچا باندې پزور کولای شي ته کنه دا عشق یو د شي چې دا به د دې نه پیدا کیږي سمپل کوېسچن دی جواب راکړه تا په خپل پته ولګي چې عشق پیدا کیږي پزور نه کیږي اوس چې دا څنګه مونږ ټیچ کو دا ډایرکټ چورته وایو چې ډایرکټ وته وایو ډایرکټ د هغه دماغ ته دغه خبرې کو چې یاره بچي ګوره دا عشق به د پیغمبر علیه السلام ته ساتي عشق رسول ستا د ایمان حصہ ده او بار بار وته صرف عمدا وایو نو د هغه سره د زړه عشق پیدا شو کنه که صرف اقرارم باللسان ده تصدیقم بالقلب نشته دا خو پتا په زور عشق روانه چو کته چې پیدا شو زستانه تاسو کوم لیټس چیک اټ ویریفای اټ دا غز او دا میدان ټیسټ وکړو چې عشق پیدا شوی دی کنه تا ته هم د ټیچ شوی دی ستا عشق شته او ستا په عملی زندگی کې دنه د پیغمبر علیه السلام ټیچینګ سونه پراته دي اچو ګورو کنه خزا عملی زندگی سیټ کړه ته به چې ګناګار یم مسې شو ځای انسان دی ګناګار دی کم از کم چې ستا چا سره عشق دی د هغه په باره کې خو به ته کتنه کې کنه ګوره به چې د ژوند څنګه او ژوند څنګه تیر کړو تا چرته کې لایف سټایل اف پروفیټ محمد صلی الله علیه و آله وسلم ستته چې موږ سیرت النبی وایو تا چرته کې سیرت کتلې ده did you studied سیرت 7% یا 8% به او وي باقي به 92% وای چې نم دې کتلې ځینې وای چې لا نم دې کتلې پته نه لګي چې دا لا به کله ختميږي نو دا بیا ته چې کوم وینا کې چې ماته پیغمبر علیه السلام د خپل ځان د خپل مور او پلار نم سیوا ګران دي دا تش اقرارم باللسان کې تصدیقم بالقلب نشته دي ځکه کته ته او کم از کم داغه د ژوند په باره کې یو لمحه به تا کتلې و چې هغه مبارک ژوند څنګه تیر کړو سیرت النبی به تا کتلې نه دې کتلې شوی د دې مطلب دا چې کوم ته داوا کې راته صرف داوا کې دلته منافقت ښکاري ته تا خبره کوم د کرکټرانو خو بایوګرافیز اردویم کس ګوري پلان کې نه کرکټر پلان کې لیک دراله وړو ماشومان ته پته ده دا کورې واغستو دومره پیسې ولا ورکه پلان کې کلب وته دا افر وکړو ډینګری کلب وته دا افر وکړو اخبار چراوالي نو باقي خبرونه خو سیاته پرې د شو بز لومنډ کې فلمي هیروګان څنګه ژوند تیرې هغه به د ګوري بایوګرافیز وته دا پته ده د بیل ګیټس په بایوګرافیز په سین خطي چې د څنګه مالدار شوی وارن بفټ څنګه مالدار شوی پیسې څنګه ګټلې وي زب څنګه پیسې ګټم پیغمبر اسلام څنګه زهد ژوند تیر کړو دا خو ته پته نشته نو ته چې دا لایف سټایل ګوره اصل کې ستامینه ګوره دا غوسه ده او دا ته صرف په خلی باندې داوی کې یره وګوره کنه ټیسټ کزه ته بار مختلف ټیسټونه در کوم تعالی د پیغمبر اسلام حدیث سونه درځي یا د پیغمبر اسلام د مرګرو د صحابه کرامو نمونه سونه درځي تب فیل چې په دې ځای کې د کرکټ د ټول ټیم نمونه تاته یادي د فلمي د هیروګانو د بندلو د پیکونو نمونه تاته یادي او د صحابه کرامو د 15 شپږو نه خابات به تفعیل کېږي حدیث سونه درځي د وارن بفټ کورس به یادي د بیل ګیټس کورس به یادي پلان کې دا ویلو ډینګری دا ویلو د پیغمبر اسلام حدیث سونه درځي کله اغه نه کم یا د اغه عمرم درتلو نو دا په دونو کې تا فرق پیدا نه کو ته څنګه په کوم خپل باندې دا داوا کې چې ما د پیغمبر اسلام د خپل ځان نه سیوا ګران دي ته شداوه کې
خو اوس ګوره زه تاسو مسله نه هم زه تاسو داغي حل خم او بالکل د بیسیک سایکالوجي نه ده چې د انسان دماغ کار څنګه کوي دته به عشق رسول ټیچ کې څنګه طریقه دا نه ده دا خبره به کې ته اخرت کې لومبي چې کومه طریقه ده لومبي به هغه کې بیس دی نه جوړ کړي کنه او ډایرکټ فائنل ته ځي دا سکیږي نو خانو سچل به وګوره زه تا په دې باندې پوهم چې عشق رسول به ته سټوډنټس ته ماشومان ته خلکو ته خپل ځان ته څنګه ټیچ کې عشق رسول به پیدا کې څنګه طریقه څنګه ده ګوره زما خبره ته په غور باندې وګ کې دا واخه د ذکر دی کنه چې دا انسان نه دی دا په دې میلیونز اف سپیشیز کې ډیسکور 2 میلیون دی ان ډیسکورډ سو 10 میلیون یا د ځینی ساينس دانان خو په 100 میلیون یا د جان ډیسکورډ سپیشیز شته خیر مونږ به 2 میلیون راوالو زه په دې 2 میلیون سپیشیز کې د انسان واحد داسې سپیشي ده چې دل الله تعالی ورکړی شعور دی په دې وجه باندې هی از د کینګ اف دیس پلانټ انسان واحد شعور په انسان کې دی تر پته شته امام مالک صاحب وایي کنه چې د انسان دو پیدایش کېږي یو د هغه حیواني پیدایش ته چې جسم پیدا شي او یو دغه انساني پیدایش ته انساني پیدایش کم یو یادې خبره چې په هغه کې شعور کله پیدا شي انساني پیدایش اوریجنل ده اوریجنل انساني پیدایش از بیسډ آن دیس شعور شیخ سادی رحمت الله تعالی علیه نه چاته پوسو کو خو عمر رسیده او چاته تاسو کو تاسو عمر سونه دی وای اته کال کس حیران شو چې شیخ صاحب ته عمر رسیده کس اته کال څنګه یادې هغه وته ته ماته دا وایي چې ته دا پیژنې داسې خپل وجود وته کو دا پیژنې ک شیخ سادی پیژنې وای شیخ سادی پیژنم نو یاد ساته شیخ سادی چې کوم ټیچینګز ته اوري کنه شیخ سادی یو وایرل ټیچر وکنه خلکو ته ډېر زده کړې کړې ته چې کوم شیخ سادی پیژنې دا هغه شیخ سادی دا شعور پیدا کېدل او خلکو لور کول د دې اوس اله تکاله وشو نو لہذا زما انساني پیدایش اتکلند او زلا فی الحال اتوکال عمر به روان دي شیخ سادی لکه دا هغه مطلب صرف هغه ته دا ټیچ کولو چې د موست امپورټنت ثینګ انساید ا هیومن بینګ چې هغه ته وایي چې هغه انساني ګوره هغه شعور دی ځکه خو الله تعالی وایي د دې شعور استعمال چې انسان وکي او د حق طرف ته راشي اشرف المخلوقات میلیونز اف سپیشیز نه بهترین مخلوق او کدا شعور پکې دی کنه او بیا هم د باطل لار اختیار کی شر الدواب د زناورونو بدترین زناور دی سو په انسان کې د ټولو نه اهم څه شعور دی دا شعور د علم ورکې دا شعور د عقل ورکې دا شعور د حق لار خې دا شعور د ارسه خې اوس د انسان ته چې کوم بل انسان دا شعور ټیچ کی اومنه دلته یو بل انسان رااله چې هغه ته مونږ ټیچر وایو استاد اگر اوالي دا شعور او د انسان لور کې ځکه خو استاد ته روحاني پلار وای کنه انسان کې د شعور عقل علم دا پیدا کی سوچ ولا وسی کی د سوچ کولو طریقه وته وخی اوس ته پته شته انسان له الله تعالی عقل ورکړی کنه انسان چې کله دس انسان ویني چې دل شعور ورکو انساني پیدایش ولا وکړو نو د انسان سره د زړه مینه پیدا کیږي دا نیچرل دی بینګ ا ټیچر آی نو اټ چې د خپل استاد سره چانه چې خلکو زده کړی د زړه مینه په خپل پیدا کیږي وینا تاجت نشته د زړه مینه په خپل پیدا کیږي ځکه چې چاته شعور خودل دا ډېر غټ احسان دی دا ته دغه انساني پیدایش او پیغمبري پیښه ده ټیچینګ ته ماشومان هم وګوره ماشومان هم د خپل د ټیچر سره د سیمینه ساتي کنه دا بیسیک انټ هیومن نیچر دی د خپل استاد سره د سیمینه ساتي چې هغه ته ایز رول ماډل ګوري اکثر وته استاد ټکي غلط خودلې پلار وته کور کې صحیح کوي پلار ته وي ته زما د استاد نه خپويږي ما ته استاد څه خودلې ماشوم والی نه دا پاګه کې یو نیچر پروت دی چې غټ شکل پکې پیدا شي او بیا د عقل نه بعد د خلکو نه د یو کس نه زده کړو کې د عقل کس سره د مینه په زمونږ خپل استادانو سره د حد نه سیوا مینه ده چې مونږ ته د علم را کړی دی او د سپزان باندې دا خبره اپلای کوي چې تا د چا علم درکړی استا استادان دي تا د حد نه سیوا ګران دي نو اوس د ظلم مینا د خپل استاد سره چې تعالی شعور درکې دا ولې پیدا کیږي ځکه چې داغه د ټیچینګ زتا ډېر زیات زده کړې نو زمارورا تمه وایا په دنیا په تاریخ کې د رسول الله محمد بن عبد الله صلی الله علیه و آله وسلم نه سیوا بهترین ټیچر په تاریخ کې یا تیر شوی دی یا را بشي بالکل نه بهترین ټیچر په قران کې داغه ثبوت شته په سوره عمران کې موجود دی آیات نمبر 164 چې الله تعالی وایي چې دا الله تعالی پتا سو باندې ډېر غټ احسان دی چې رسول الله تاسو طرف ته درولې کو دا تاسو ته د دې کتاب آیاتونه قران آیاتونه ټیچ کړي د دې کتاب حکمت تاسو ته خې ټیچ کړي دتا سو رسول الله is being sent a teacher
د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ټولو نه بهترینه کوالټي چې دومره غټ انفلوئنس هغه پیدا کړی دی واز ایز ا ټیچر. پیغمبر علیه السلام په خپل حدیث دی کنه مسلم کې دی تھنک سو چې پیغمبر علیه السلام وایي چې زه ایز ا ټیچر را لېږلی شوی یم چې تاسو ته اسانه کم مطلب د علم عقل شعور حق باطل دا د توخه مو خودلی دی بشکه. او دا خبره یوازې مسلمان د خلی نه ما وري زه مسلمان خو یو عشق ساتي بي ثبوت عشق ساتي زه د پسونو کافران شمارم چې they are non-Muslim still they loving Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Why? Because they learned a lot. ولا سيزونه د پیغمبر اسلام نزد کړی دي. مایکل هارت مثال ز اکثر ورکوم سو عظیم هستیا ټاپ 100 انفلوئنشل پرسنالټیز یو کتاب لیکلو شل کاله ګرځیدل او ریسرچ وکړو 100 کسان راټول چې په تاریخ کې 100 عظیم انسانان څوک تیر شوي. تا ته پته شته مایکل هارت یو عیسائی او کرسچانو نمبر 1 د چانوم کې خو دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او په سټیج باندې ولاړ خلق ناس دي تاسو ته کوي او دی ول جواب ورکي او دا تاسو زمانه زیات خلق کوي چې ته صحیح په کار چې عیسی علیه السلام د کې خو دی خو زه په فیکټس او په فکر او په تجرباتو باندې کار کوم. عیسی علیه السلام خو کار خبره ده نن سبا عیسایانو د عیسی علیه السلام سټډي نه کړي هغه د الله تعالی نبی او هم ځان له هستی وکنه خو دوی خدای غیم سټډي نه کړي دا خو په انجیل کې تحریف شوی خیر را باز ځان لږ نو هغه وی چې زه د خپل تجرباتو د 20 سال ریسرچ نه بعد دا کتاب ما لیکلی دی او زه په دې مجبور شوم چې نمبر 1 پیغمبر علیه السلام نه بهترین انسان ماته نه ملاوي دي ما د هغه الفاظ دي the most powerful and successful secular and religious leader پیغمبر علیه السلام یاد خدای په زمانه کم بار د شمارم دا په ټاپک بل طرف ته وړي نان مسلم زمانی د څه د وجه د پیغمبر اسلام د ټیچینګز نه ډیر زیات انسپایر جارج برنارد شا شو نوبل پرایز وینر ولی به چې د نن سبانه دنیا حلم کو سو غواړي چې په دې دنیا کې دا کم مسایل دي د حل شي کاش چې پیغمبر علیه السلام په دې دنیا کې وسوي دا مسایل په خپل حل کېدل امپاسیبل نو پاسیبل نان مسلم دی زپسې د سیمانه مشمارله خو ټاپک بل طرف دی نو د پیغمبر اسلام د ټیچینګز نه انسپایرډ د نان مسلم د غیر مسلم د کافر په ځړه کې مینه د رسول الله پیدا کړي نو زما وروره اوس زما خبره ته کېده او په غور باندې غوګو ته چې کله چاته عشق رسول ټیچ کې سټوډنټس ته ماشومان ته خپل ځان ته خپل بچو ته هر چاته ټیچ کې نو لومبه د کار وکړه چې د پیغمبر اسلام ټیچینګز نه د اغوي هدایت هغه په خپل لومبه زدکا د حدیث نه د قران نه سیرت النبی وګورا سیرت النبی ټول دغه حدیث او ټول واقعیات دي کنه سیرت وګورا سیره قتل نه سیرت قتل یاد ساته خان د دین علاوه ته د پیغمبر علی السلام په ژوند باندې چرتم کمپلیټ نشي پوهې دي نشي کمپلیټ مومن کېدل فداک ابي و امي یا رسول الله په صرف ستا په جبه عزت نه کوزي کی سو پر چې تا سیرت نه قتل سیرت قتل لازمي دي خپل ماشومان باندې سیرت لازمي وګورئ نو دا چې کله ته دا ټیچینګز خې بار یو انسان ته دا غ ټیچینګز خې په مختلفو مشکل حالاتو کې په معاشرو کې چې کوم برایان دي په هغه کې چې د هغه برایي خکول د هغه د ازالي د پاره دغه ایول ختمول او خصیز راوستل معاشري اصلاح کول دا په هر یو فیلډ کې د پیغمبر اسلام د سی فیلډ نشته چې ټیچینګز نشته هغه تراونی ول انسان ته دی غوښتل کنه نو ته بیا د انسان ته وایم چې عشق رسول وکړه د دې انسان په ځل کې په خپل د عشق رسول د سی پیدا کیږي چې کدی انسان ته دا پته نه و چې دا ټیچینګز وته ته چاخه دی به تاسو ته پوس کې چې دا نوم خو راتواله کنه دا سوکو نان مسلمانز په دې طریقه مینه پیدا کړو نو بیا ویلو ته اجت نشته دی چې بچی عشق رسول بکې داغه بل زړه په خپل روزي چې فدا کا ابي و امي یا رسول الله او چې کله هغه وروتل کنه دغه فرق په یو صحابي کې او په یو نن سباني عام انسان کې چې عشق رسول کې فرق او اغي سیرت النبي خو ښکاره خبره د پیغمبر اسلام سره په صحبت کې هغه ژوندۍ براه راست لیدله په کلونو لیدلې و مونږ دلته کې 3 میاشتو کې سیرت وګورو سیرت هم وکړو سیرت قتل نشي نه هغه په کلونو باندې نو هغه به فدا کا ابي او امي یا رسول الله وکنه به د دې ځای نه راغته دغه شانته کې چې د ټیچینګز د پیغمبر اسلام بار بار په مختلفو ځایونو کې چې کم ځای کې موقع ملاويږي په کوم ځای کې د اسلام موقع ملاويږي په کوم ځای کې څه ان ایکسپلینیبل ثینګ په ذهن کې څه کوېسچن راځي د پیغمبر اسلام د ټیچینګز ته سیس کلیر کې دا مینه به دې ځکه په خپل پیدا کیږي د امپوز کول حاجت بنه راځي په خپل به عشق راوچتي نو دغه ته وګوره علامه اقبال وکنه
دې دوانو کې فرق دی الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن مولا کی ازا اور مجاہد کی ازا اور دا د مجاهد आवाज چې بیا روزي د زړه نه روزي پرواز ہے دونوں کیسی ایک جہاں میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور دا په دې طریقه نو ګوره یو خو سیرت هم د شنه دی صحیح د کورس وکړه طریقه هم د کورس وکړه سیرت کورس وکړه سیرت په خپل وګوره خو بیا دا نه چې دا سیرت وکړو ته سیرت کې دا سیرت بستا د مرګ پر استا په کار راځي ستا په ژوندۍ کې د هر مسلې حل پیغمبر اسلام خودلې ده که څوک چې د پلان کې مسله پاتې ده ما نه تاسو کا چې د توخم چې پیغمبر اسلام خودلې ده کنه ده خودلې ګایډلاینز به لازمي دا غي موجوده نو په دې طریقه باندې سیرت خودلې چې سیرت ته عشق به پیدا کیږي او چې کله هغه عشق په خپل پیدا کېدل شو بیا چې ته دا خبره کې کنه د دې به اثر ډېر غړ ورزي خو اوس بصیرت ته څنګه خین اوس کو ځته په دې طریقه په یوم د دیم طریقې دي چې سیرت د ټیچ کولو بهترینه طریقه څه ده خو مسله دا زما په خیال دا کلاس ښه کافي وګت شو او دا به بیا بل کلاس لواړو د سیرت د خودلو د دې ټیچینګ طریقه څنګه ده چې زړه ته دا ټیچینګز کوزي سړی په پوي ان شاء الله نیکست به جزاک الله